نوافلو باره کې ورور پوښتنه کړې ده چې بعضې علما وایي چې 2 رکعته کول بهتر دي او بعضې وایي چې 4 رکعته کول بهتر دي. نو کومه طریقه صحیح ده؟ نو جواب دا دی چې په نوافلو کې 4 رکعته لمونځ کول دا جایز عمل دی اگر که بهتره طریقه پکې 2 ده. د هغه وجه دا ده نبي صلی الله علیه وسلم فرمیلي صلاة اللیل والنهار مثنا مثنا، د شپې او د ورځې لمونځ 2 رکعته دی. نبي صلی الله علیه وسلم غالبا هم 2 رکعته کو سلام به یې دا بهتره طریقه ده. اگر که 2 رکعته نه څوک 4 رکعته کوي هم په یو سلام باندې کولی شي، بلکې زیات هم کولی شي، ابه بهتره طریقه نه وي. بهتره طریقه چې ده، غوره طریقه چې ده چې څوک نوافل کوي، که د شپې کوي که د ورځې کوي، چې 2 رکعته بیل وشي او سلام واړولی شي، دا بهتره او غوره طریقه ده. او دلیل په دغه روایت ته امام نسائی رحمه الله راوړی صلاة اللیل والنهار مثنا مثنا. السلام علیکم ورحمة الله.